سلامونه ملګرو، څنګه کولی شو چې دیو ویډیو سایز کم کړو؟ یعنی مثال دیو ویډیو سایز 500 MB دی او هغه تر 50 MB کم کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښایم. نو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو کوچنی غونتې غوښتنه درنه کوم، دغه ویډیو در سره لایک کی او چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ در سره کیکاږئ ترڅو هره نوې ویډیو تر تاسې در ورسیږي. ملګرو، ما به په ډیسکریپشن کې درته د اپلیکیشن لینک اچولی وي، هغه به ډاونلوډ کی او همدارنګه د ټیلیګرام چینل او واتساپ چینل لینک به هم په ډیسکریپشن کې وي، هغه هم د نورو اضافي معلوماتو د ایډیټ سامان لپاره جوین کی. راځئ د ویډیو په طرف. ها ملګرو، هر څه نه مخکې راځم تاسو دغه ویډیو سایز ښیم چې د دې دغه ویډیو چې د 3.0 ثانیې ده، 3 منټه او 0 ثانیې ده او 1.4 MB ده او همدارنګه دلته کوالټي هم تاسو کتلی شئ. اوس راځم دا چې کوم ما کمه کړې ده هغې ویډیو ته راځم. دغه ویډیو مو کته ملګرو 3.0 منټه ده، یعنې 3 منټه او 0 ثانیې ده. وبښئ، دغه ویډیو چې ده اوس ملګرو ما چې دی کنورټ کړی دا مو ګورئ ملګرو 3.0 ثانیې یعنې 3 منټه او 0 ثانیې ده او کوالټي هم همغه ده او هغه 1.4 MB و دا 15 MB ده. نو ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته د یو ویډیو سایز کم کړو، هغه بغیر له دې چې د هغې کوالټي خراب شي. نو ملګرو ما به تاسو ته په د دې ویډیو په ډسکریپشن کې یو لینک در کړی وي، هغې باندې به کلیک کړئ او دغه اپلیکیشن به له پلی سټور څخه انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړو بیا به دغه اپلیکیشن چې دی ملګرو اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړه تاسو ته به دغه شانتې یوه صفحه راشي، دلته به لږ انتظار ورته وکړئ ملګرو او دلته به راشئ په دا ګیټ سټارټډ باندې وکلیک کړئ ملګرو. چې کله په دغه باندې کلیک کړم دلته به بیا تاسو ته دغه شان صفحه راشي، دلته به په اول نمبر الاو باندې کلیک کړئ، بیا به دلته راشئ خپل هغه ویډیو به ورته انتخاب کړئ، کومه ویډیو چې غواړئ تاسو کنورټ کړئ بلې ویډیو ته. مثلا دلته زموږ سره زیات ویډیو دی، هغه ویډیو چې سایز یې غټ وي تاسو به هغه ویډیو ورته راواخلئ. مثلا زه راځم دغه ویډیو ما جوړه کړې وه، د دې 1.5 MB سایز دی. دلته تاسو کولی شئ چې دغه هلته وګورئ خپل هغه ورته انتخاب کړئ چې کومه کوالټي غواړئ هغه ورته انتخاب کړئ. کولی شئ دلته ملګرو په دغه کې چې دی اوریجنل هغه کېږي، خو دویم نمبر کې چې دی کوالټي نه خرابېږي. دغه دویم نمبر چې انتخاب کړئ نو ستاسو ویډیو سایز چې دی بیخي زیات کمیږي. همدارنګه په درېیم کې هم کوالټي نه خرابېږي، په څلورم کې هم، خو پنځم نمبر کې تاسو نشئ کولی هغه کې کوالټي خرابېږي. نو په کمپروز باندې کلیک کړئ، لاندې سور خط باندې چې په هغه مو کلیک کړم دغه رقم ته ستاسو ویډیو چې دی روانه به شي ملګرو، یعنې تر سلو پورې ولاړه شي، بیا به ستاسو ویډیو سایز کم شي ملګرو. چې کله تر سلو ورسېده ملګرو دلته تاسو کتلی شئ د دې اوریجنل کوم سایز چې و 1.5 MB و، اوس چې دی مونږ کومه کنورټ کړه هغه چې دی ملګرو 15 MB شو. دلته کوالټي هم تاسو کتلی شئ ملګرو. اوس راځم په کمپروز باندې زه ورته کلیک کوم، دلته تاسو ته د دې دواړو کوالټي ښیم، دغه اولنی هم پلی کوم دویم هم پلی کوم او دلته تاسو کتلی شئ ملګرو چې د دواړو کوالټي یعنې یو رقم ته دغه دویم نمبر چې کوم دی دغه د 15 MB والا دی. نو اوس چې کومه مونږ MB سایز یې کم په واپسینه چې د 1.5 MB والا ده، کومې چې مونږ سایز نه دی کم کړی. نو دلته تاسو کتلی شئ ملګرو چې دغه باندې تاسو کولی شئ سایز کم کړئ بغیر له دې چې د دې کوالټي خرابه شي. اوس تاسو خپلې ګالري ته راشئ، هلته به تاسو سره دغه ویډیو چې کومه ده ډاونلوډ شوې وي ملګرو. دغه ګورئ ملګرو، زه اوس راځم هلته ګورم، دا ګورئ 4.32 MB ده چې همغه 4.30 ثانیې ده او همغه 4.32 MB هغه یې نیولی، یعنې 4 MB سایز نیولی. ښه ملګرو، دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکیل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل ایکن تڼۍ سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو په الله سپارم، د خدای په امان.